بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د کوډ بوسټر دی، کوډ مداخل. دومره دنګ بوسټر دی ماشاءالله، خو کار بیخي نه کوي. اوس د ورځې 3 بجو ټایم دی او دا په دې وخت کې هم په صحیح طریقې سره کار نه کوي. د دې خلاف کافي کوششونه مو وکړو، ډېر کمپلینونه خو وکړلو، څو پیرې زمونږ ملګرو احتجاجونه مو وکړه دې باره کې، خو بیا هم په دې باندې څه قسم چې دی اکشن نه اخیستل کېږي، بلکې کوم چې دلته د ځای په دې باندې ناست خلک دي هغه دا دمکي ورکوي چې که دې ته څوک نږدې راله نو بیا به مسله د هغوی په خپل سر ماني او مخکې نه موږ ته وایي چې تاسو ته سم وایي بیا زموږ کار دی. نو که دا د سینګل لپاره لګېدلي نو موږ ته دې سینګل یې راپرېږدي، دا دې کار شروع کړي، او که سینګلو لپاره دا نه لګېدلي نو که هغه هر څومره طاقتوري خو دا به رجیه نه بیا لر کوي. دلته موږ انشاءالله راتلونکي احتجاج له راځو او احتجاج به داسې چې دا بوسټر به موږ د رجیه نه لر کوو. په دې کې تاسو زه ښیم چې اوس هم بره کیمرې لګېدلي دي، زما دا خبرې به هغوی اوري هم او ما یې نیم چې زه ول دا ویډیو جوړوم. نو که غیرت پکې پکار خو دا ده چې په دې باندې اکشن واخلي. دومره دنګ بوسټر دی او د هغې نه باوجود دا کار نه کوي. دا تقریبا په خیبر پښتونخوا کې 2 یا 3 نمبر دنګ بوسټر دی، اونچایي د ډېره زیاته ده او دی هم په ډېر ټاپ ځای باندې دی. د هغې نه باوجود دا صحیح کار نه کوي. نو دا چې کوم کار لګېدلی دی که هغه کار کوي ټیک ته، زموږ په سر سترګو ځای دی. که هغه کار نه کوي نو بیا دې دا خپلې اوسپنې واخلي. دا اوسپنې موږ ته نه دي پکار. زموږ د احتجاج نه او زموږ د دلته راتلو نه د مار داړ نه مخکې د خپلې اوسپنې واخلي، د خپلې شیشې دې سنبال کړي. که نه نو انشاءالله العزیز دا په کباړه کې خرڅوي. د شپې ورپسې نه راځو، ښه په رڼا ورځې به راځو، ټول کلی به راځو انشاءالله العزیز. او دا چې څوک هم اوري دا ویډیو لازمي شیر کړئ چې دا هغوی ته ورسیږي.